ټوله دنیا دی وی آباد د پښتون د مخه ټوله دنیا دی وی آباد د پښتون د مخه او د یو روښانه مستقبل او سباوون د مخه د ګاونډ پیغلې نورې بندې که چې ټال له راځي مورې دا یو جینۍ پرېږده د سکون د مخه. ګرانو قدرمندو سلامونه مې واخلئ. ستاسو ورور امجد علي خوږ یم. په دې هیله یم چې روغ به یې جوړ به یې د ژوند نه به خوند او مزې اخلئ. پخپله به هم ژوند کوئ، نور ملګري به هم ژوند ته پرېږدئ. مینوالو څنګه چې تاسو زموږ خپرونې ګورئ او موږ چم په چم کوڅه په کوڅه ملګرو پسې ګرځو چې په پښتون ولس باندې مین وي، په خپل پښتون قام باندې مین وي، پښتو ژبه باندې مین وي. هغه ملګرو سره کینو د هغوی څه احساسات څه جذبات وي هغه تاسو سره شریکوو. نن مو بیا یو کوشش کړی دی، راغلی یو د یو ملګري خواله. ملګری څوک دی، څنګه چې زما د پیج نوم دی چې دا څوک دي، راځئ چې نیغ په نیغه ملو شو خبرې اترې ورسره وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد پروګرام کې تسلیمي شهر کلی وایم. الله دې مل شه ورجانه. زه طاهر طاهر یم چې زما تعلق د ورمړو د سیمې سره دی، د ورمړو ادب سره دی چې هغه پریجان پښتو ادبي مرکز ورمړ دی. او زه دا لیکل تقریبا د 1995 نه کوم 96 نه لیکل مخکې به ما کول، خو ما ته چا دا سمج نه راکړی چې دا خلک محفوظې او دې سره دا کېږي. اوبه مې لیکل، ځای به مې کړه. بیا ریاض دیوانه سره مې ناسته پاسته وشوله. هغې پوه کړم چې هلکه دا څیزونه خو د مطلب څیزونه دي، دا مه ضایع کوه، دا داسې کېده. هغې نه پس ناست یم، بسیلي ځلي دي، پښتو سره مې مینه ده، پښتانه را باندې ګران دي. او بس هغې نه پس دا څیز جمع کوم او ځان سره ساتمه. زه وایم چې دا د پښتون قوم ته زه بیا وقف کوم. دا یو صدقه جاریه. زموږ یو کشر دی، ستاسو هم کشر دی، جاوید غمګین صاحب، کوم چې دې وخت کې ریکارډینګ کوي هغه هم ستا ډېره یادګار نه موږ له راکوله بار بار ویلته طاهر شاه صاحب لبزو. د هغه باره کې څه وایي؟ نو جاوید خو یو تازه وینه ده او ډېر جذباتي ملګری دی او ډېرې هلې ځلې دي. د دې کوم عمدا زموږ ادب چې دی عمده داسې هلکانو، جذباتي هلکانو او د شوق والا خاوندانانو دا په مخکې روان کړی دی. یعنې مونږ چې یو مونږ دومره هلې ځلې نشته دی، خو دوی ماشاءالله ښه دي. الله دې وله نورم مخه ورکړي او الله پاک دې دا د پښتو د ادب ستوري کړي. پوه شوې؟ او دوی مونږ له هم چابک راکوي، دوی مونږ هم تیزوي. پوه شوې؟ نو دا د دې یو غټ په پښتو باندې احسان دی او په مونږ هم احسان دی. او مونږ د داسې خلکو قدر کوو او بار بار یې قدر کوو. انشاءالله هر وخت به یې قدر کوو. استاد دې وخت کې به چې کوم زموږ د پاڼې مینوال دي، تاسو کتونکي دی، ګوري دې وخت کې زموږ د ټي وي په سکرین باندې څه به راته وروایي؟ غزل، ټپه، شعر، بیت، نظم؟ نو بس زه به دا یو غزل د دې پښتنو په نامه کومه. پوه شوې؟ نو د زړه تار مې غوسوي رقیبان پټ پټ، د زړه تار مې غوسوي رقیبان پټ پټ، ورسره مې سلاکار دی جانان پټ پټ. او د زړه تار مې غوسوي رقیبان پټ پټ، ورسره مې سلاکار دی جانان پټ پټ. او مخامخ راته خندا د فریب کاندي، مخامخ راته خندا د فریب کاندي، خخوي مې په ځیګر کې چاکوان پټ پټ. او تور سترګو ته چاړې په لاس کې ورکړي، او تور سترګو ته چاړې په لاس کې ورکړي، هر عاشق یې کړو له ځانه قربان پټ پټ. او د غم چارې مې جانان دی په ما کړي، او د غم چارې مې جانان دی په ما کړي، ځکه درومې مې د سترګو باران پټ پټ. او سپینې وینې مې د سترګو په لار راشي، سپینې وینې مې د سترګو په لار راشي، راوچت مې شي د زړه نه توپان پټ پټ. په طاهر باندې چې حال د مرګي راغی، ورنه ګرځي اوس پردي او خپلوان پټ پټ. د اخر شعر راته بیا ووایه. په طاهر باندې چې حال د مرګي راغی، ورنه ګرځي اوس پردي او خپلوان پټ پټ. ډېر ښه دی طاهر صاحب، الله دې توان درکړي، والله دې د وړاندې تلو هغه کرم کې برکت هم واچوي او سره زموږ باندې. او د دې هیله من یم چې انشاءالله تاسو موږ سره خپله اړیکه رابطه هم داسې قایمه دایمه لرئ. انشاءالله دا ستاسو کومې هلې ځلې چې دي الله دې تاسو له د دې سیله درکړي. او تاسو چې دا د پښتو کوم خدمت کوئ او دا کوم ستاسو دومره لرې نه رالی، یعنې دا ستاسو د پښتو سره مینه ده، دا زموږ ورورولي ده، دا زموږ ښایست دی او دا د ټولو پښتنو ښایست دی. الله دې داسې ځوانانو له ترقي ورکړي، الله دې داسې ځوانانو له مخه ورکړي چې د پښتو خدمت کوي. بس په ما هغه خلک ډېر ګران دي چې څوک پښتانه دي او د پښتو خدمت کوي. او استاد د وخت راکولو یو جهانمند. شکریه عزیز، زما ټولو ملګرو ته، ټولو پښتنو عزیزانو ته سلامونه وړاندې کوي. او الله دې بس تاسو ته اجر درکړي او الله دې تاسو ته همت درکړي چې نور هم دا هلې ځلې ستاسو زیاتې شي. ډېره مننه چې زما زی ته رالی او ما سره ملاو شوئ. ستاسو ډېره مهرباني او ډېره مننه. قدرمنو تاسو وکته که نه
هغه د صاحب شاه صابر صاحب شعر دی چې بې کوره شي چې څوک د بې درکو پسې ګرځي درانه خلک سپکېږي چې څوک سپکو پسې ګرځي نو یقینا چې سپکو سره به کښېنې نو سپک په یو چې دروند سره کښېنې استاد یې خپل شخصیت دی خپل دروند شخصیت دی ځکه زمونږ د جاوید یو قدرولو مونږ قدروي مونږ نازوي خو مینوالو دا یو خبره بالکل حقه ده چې زما سره تاسو وینئ چې شاه سوار سکون صاحب هم ناست دی دوی د شپې ډیوټي کړې ده او ټوله شپې شوګیره کړې ده خوب یو پوټې نه دی کړی او مونږ ځان سره یې ګرځوه د هغې نه علاوه د جاوید غمګین صاحب یقینا ډېره زیاته مینه وه او هغوی پرون د بچنګي په خوشحالۍ کې هم یوه مشاعره کړې وه بیا ورته د خپل پروګرام د خپل ټیم نه مبارکباد ورکوم یو ډېر ښه اقدام دی د هغې نه علاوه مینوالو ته یاد وي چې جاوید غمګین د پیج نه د یوټیوب د چینل نه هم تاسو زموږ خپرونې هم کتی شئ د هغې هلې ځلې هم کتی شئ یا څنګه چې استاد یې وفرمایل چې یاره دغسې زلمی دی تازه دی وینه تازه ده او دغه جذبات یې موږ له هم چابک راکوي یقینا انشاءالله پر روان وخت کې به جاوید غمګین صاحب هم د خپل پیج نه د خپل علاقې د خپل خوش علاقې شاعران به رابرسېره کوي او هغوی سره به هم مرکې کوي ګرانو قدرمندو دعاګانې راته کوئ ځکه چې ما خو تاسو ته بیا هم درته مې په ډاګه کومه چې موږ خپل کار روزګار پرېږدو یا شاه سوار سکون صاحب ډیفټي کړې ده راغلی یا جاوید غمګین صاحب دا ټول ورځ موږ سره اغوستې ده نو صرف او صرف ستاسو دپاره نو ستاسو هم دا ذمواري جوړېږي دا حق جوړېږي چې زموږ پروګرامونه وګورئ ښه غونته کمنټس پې وکړئ او ښه غونته بیا شیر هم کوئ او که نه چېرې څه داسې خبره پکې وي او ستاسو په خاطر درنېږي نو بالکل د هغې نیوکه وکئ چې موږ را روان پروګرامونو کې زموږ د خپل پروګرامونو هغه خبر وباسو هغه کار وباسو ګرانو قدرمندو دا وانۍ خپرونه بیا میلاوي په بله خپرونه کې تر هغې دمه تر هغې وخته پورې غواړم اجازت د خپل کیمرامین جاوید غمګین سره چېرته هم چې اوسئ ښاد اباد بریالي اوسئ د لوی الله په امان